دویمه عقیده الله عز وجل په سورې نحل کې ذکر کړی د مکې د مشرکانو الشرک الاشراک بالله عز وجل د رب العالمین سره شریک جوړول. په دې باندې سره لږ ځان پوهیو اسنه چې موږ په خپل ذهن کې د توحید والا او نور په اخر افسر امر کې د الله په نسبت مشرکین یو د سورې نحل موافق هیڅ څنګه عقیده انت غلطه ثابته شوه هم د جهنم په طرف باندې راکاږي. شرک څه معنا دا اوس پیژندل پکاره دی. د شرک مبارک به دومره خبره ذکر کو شرک دي ته ویل کېږي چې انسان د زړه تعلق راوالي او د رب العالمین نه کټ کې دی بل چا سره ټچ کی. اوس پرې باندې هر سړی پوهیږي دوه قسمه شرک دی. یو ته ویل کېږي شرک اکبر او بل ته ویل کېږي شرک اصغر. شرک اصغر دي ته ویل کېږي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ریا. یو سړی چې کله منځ کوي، یو سړی چې کله زکات ورکوي، یو سړی چې کله جهاد کوي، یو سړی چې کله قرآن او حدیث بیانوي، خو د ده په زړه کې دا خبره راشي چې دا د الله لپاره کومه خو دغه سیابان هم لږ زره ما پکې رعایت کړي، دا سړی مشرک شو. د شرک وکړي ته اوس د خپله صدقه ورکوي، خپل ځان وګوره چې د الله لپاره مسله ده که د الله لپاره دا مسله نو محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې بهترینه صدقه دا ده چې انسان په دې کې لاس باندې ورکړي او دا چپ لاس د سره ور باندې پوی نشي دغه ویل شي بهتره صدقه. صدقه څنګه ده؟ سره مون څنګه دی؟ علي بن ابي طالب فرمایي چې ریاکار انسان دې ته ویل کېږي چې کله مخلوق دا ټوپونه وایي چې مونږ دی او دسته عبادت دی او دا دی او دا دی او دا دی، خو چې کله به وځي چې است اغه مونږ یادای نه او دس یادای نه بل شي دی نه بل یادای وي د ریاکار دی. او چې په ځان کې د ریا صفت پیدا کړي دا سړی ګوره مشرک شو، مشرک اصغر باندې. سورې نحل کې الله عز وجل فرمایي د مشرکین دویم صفت چې دی دویم عقیده ګوره هغه شرک دی، د زړه تعلق د رب العالمین نه کټ کول او د بل چا سره وځي کول. ته په خپل زړه باندې وګوره چې ستا تعلق د الله سره څومره دی، دکانداري سره څومره دی، ستا تعلق د رب العالمین سره څومره دی، دی وزیر سره څومره دی، ستا تعلق د رب العالمین سره څنګه دی، ځمېداري سره څنګه دی، ستا تعلق د الله عز وجل سره څنګه دی، د نور شیونو سره څنګه دی چې داخله مونږ څنګه یاد کی، څنګه مو یاد کی او څنګه به یاد شو، څنګه داخله خوشاله شي. امامنا و سیدنا امام شافعی رحمه الله واجب خبره کړې ده، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته نقل کړی دی، امام ابن کثیر رحمه الله به دا غنه نقل کړی دی، او دا صاحب د نظر ته نعیم دا خبره کړې ده ویرزن الناس غایه لا تدرک. د دې خلکو خوشحالي د شي حدت به شي ولکه د چا پلار امر وړي، بلکې د الله د رضا خبره شروع کا چې الله عز وجل څنګه زراځي کوم. امامنا و سیدنا امیر معاویه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې اوچت خلیفہ اوچت سیسی د مسلمانانو ماما د ام حبیبی ورور. مفسرین دا خبره ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې الی یوم القیامه دومره اوچت سیسی به انسان پیدا نشي لکه څنګه چې امیرنا و سیدنا معاویه رضی الله عنه دی. هغه چې کله والی شو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خطر ولګو دا خبره ورته وکړه چې تماله توصیه وکړه. څومره عجیب خلک دي، د زړونو کیفیتونه دي خلکو برابر و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې رالوي شوي انسانان و، د قرآن د فضل لاندې د قرآن د چتر لاندې رالوي شوي انسانان و، زړونه جوړ و، زړونه ژوندي و. نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ورته دا خبره وکړه وی رب العالمین راضي که اگر کدا مخلوق خپش خو د مخلوق در رضا غمونه کې ګویا کې دي ګوره دا بدر ناراضي نشي رب العالمین بدر نه خپش. ډیر انسانان دا کارونه کوي. صاحب د مشکات کتاب العلم کې دا قروي د ابو هريره صاحب راوړی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ قیامت به عالم راولي الله عز وجل به دې پوښتنه وکړي چې تعالی مې علم درکړی او څه چلې کړی دی. رب العالمین قرآن او سنت پر خلکو له بیان کړی دی، د سیرت دورې مې د خلکو له کړی دی، خطبه مې د خلکو له ور کړی، درسونه مې د خلکو له ور کړی، بیانونه مې د خلکو له ور کړی دي، دعوت مې کړی دی، خلک مې الله رسول دعوت کړی دی، دروغ دی ویلي دا دې په دې مناسبت باندې کړی و چې داخله تعالی اوچت مولا وې پړ مخې به د عالم جهنم په طرف باندې وغورځول شي. سفیان ثوری رضی الله رحمه الله هغه چې کله د قرآن د درس نه سو به اوچت و به ژړل. چا بری دا پښتنو کړ چې اشنا ته ولې ژاړي وې ژړا په دې رااله چې په دې مسله باندې اسما دا ناس ملګری پوی نه و اوس ما په پوی کړه زم په پوی شوم که زه په دې باندې عمل ورکم نتیجه بدای چې الله عز وجل پړ مخ ما جهنم لور ورسي. څومره اوچته خبرې دي، سخت خبرې دي، خو هغه چې لګرانې تمامېږي چې داغه زړه کیفیت برابر دي شنه لکه مونږ او تاسو دا خبره مونږ له دې او یو د معلومیږي. عبد الله ابن مسعود فرمایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي لري وېسمن په وخت کې چې کله د زړونو کیفیتونه برابر و او چا به ګناه وکړه مونږ به د شي مننه لکه داغه په دې سر باندې چې غر پروت دی، خو چې کله د زړه کیفیت بدل شو دا ګناه مونږ له دې شي خاري لکه مچا د پوجا په یو جانب باندې کینو د قشم په بل جانب باندې
شرک د زړه تعلق د رب العالمین نه کټ کول بل چاله. الله عز وجل سورې نحل کې فرمایي چې دا عقیده د مشرکینو ده، دا عقیده د کافرو ده، دا صفت د کافرو ده. اې د محمد رسول الله امته دې دې شنه ګورزان ساته. هکذا شهید برا وستلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مالدار برا وستلی شو دا خبره ورته کې چې تا څه کړی دي. الله عز وجل استاد رضا لپاره مخبل سل نظرانه کې قرباني میګه قرباني توب له تیار شوما وې دروغ دی ویل هغه په پړ مخې جهنم له وګرځولې شي او دغه شم مالدار بم را وستلی شي. دا څومره خطرناک حدیث دی. بهرانه صاحب چې کله دا بیانو به وشي به پیراله یو ورځ نو ملګرو پښتنه وکړه دا خبره ورته وکړه چې حدیث موږ له وایا چې دې ځل بلا راغی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استو به وشش به چې ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به وششو دریم ځل به دغه شان دا حدیث په ډیر زور باندې ویلې. ځکه بهرانه صاحب دې خبره باندې پوهیدو چې رب العالمین شته، قیامت شته، حساب کتاب شته. کوم دا کړنه د الله عز وجل د رضا لپاره نه کړي نتیجه ګوره به جهنم دي. ځکه هغه باندې به وشي راتله. د شرک اقسام او مشرکین دغه اقسام قران کې رب العالمین هغه بار بار ذکر کړی دي. الملل والنحل کې عبدالکریم شهرستانی د طائفو د تذکرہ کړی دا شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل کتاب تنشید الاذهان کې دا خبره ذکر کړې ده چې مشرکین څو اقسام دي. شرک څه ته ویل کېږي؟ دي مشرکین څه صفاتونه او کوم خصوصیتونه ورکړي وو. یا شرک دا معنا ده صفات خاصه رب العالمین یو سړی راوالي او است یو چاله د مخلوقاتو کې ورکی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکی. به تور مثال د قران او سنت دا مسله ده چې د غیب علم هغه فقط او فقط رب العالمین له یو سړی راوالي وي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پويږي دا سړی مشرک دی. یو سړی د شی وای چې پلانې عالم په دې باندې پويږي دا سړی مشرک دی. یو سړی وای چې پلانې ولیم په دې باندې پويږي دا سړی مشرک دی. یو سړی وای چې مړ په دې باندې پويږي دا سړی مشرک دی. وجه دا چې صفت خاصه د رب العالمین راواقص او هغه ایسه دی بل چاله ورکی. الله عز وجل په ارزه کې حاضر ناظر دی. په دې مناسبت باندې علی کل شیء شهیدا. ته چې کوم ځای کې د رب العالمین در باندې علم دی الله عز وجل دې ګوري. رب العالمین موږ له بده مرشه کې ناشته او یو سړی د خبره وکي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارزه کې حاضر ناظر دی. شیخ عبدالقادر جیلانی په ارزه کې حاضر ناظر دی او پلانی قبر والا چې زموږ په حالات باندې پیږي حاضر ناظر دی. اې دی وجنه فتاوا بزاجه کې لیکلي چې د احناف کتاب دی. وې کوم سړی چې دا خبره کوي چې د مړو ارواح راځي ای دنیا د دې حالاتونو خبرې کې وته پوهه شبدي خبره باندې چې دا سړی په قران باندې کافر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی د کاهن د خاله ورغه د څلوي کورسي منځ قبلېږي نه خو کچیرته د پرې خبره باندې تصدیق وکړي دا سړی ګوره په قران باندې کافر دی. خپل زنانه سم وساسو په کور کې یو موحدین او استغفر کبر په طرف باندې روان شي دي. هغه کاهن لورزا هغه ترویتی لورزا هغه دمګری لورزا چې هغه د خلاف سنت دی. هغه درته دا خبرې کوي دا خبرې کوي دا 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 دا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د ایمان د نواقصو لپاره ډېری خبرې ذکر کړې دی. په کې شرک ذکر کړی دی. شرک دې ته ویل کېږي صفت خاصه رب العالمین راواله یو چاله ورکا د زړه تعلق رب العالمین لکټ کو بل چاله ورکا په شرک باندې رب العالمین لپاره روا واسطو باندې انسان مشرک له مشرک ونه وي. یو سړی د محمد رسول الله د دین سره بغض وکي. یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه اعراض وکي. یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ناقص وګڼي. یو سړی د سحر له حلال وي. یو سړی قران په قاذوراتو کې وګرځي. یو سړی د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکي. یو سړی د دین د رب العالمین دی وخت پورې خاص کی. یو سړی بعضی انسانان د رب العالمین د دین نه جدا کی. یو سړی وایي چې د عالم قدیم دی. یو سړی د قشا ملک د رب العالمین لوريانی وګڼي. یو سړی د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی وکي. یو سړی قران د الله کلام نه غني. یو سړی د قشان د اخرت نه انکار وکي. یو سړی د ایمان په نعمت نه شکر وکي. یو سړی د اسلام په نعمت نه شکر وکي. یو سړی ونی یریږي چې ایمان به الله ایمان وانلی. یو سړی ونی یریږي چې الله باندې اسلام وانلی. یو سړی مسلمانانو له ضرر ورکی. یو سړی مؤمنانو له ضرر ورکی. یو سړی د خلکو یو عمل کی ځان لشي به بل عمل. یو سړی د يهودو نصاراو سره دوستانه وکي. یو سړی د يهودو نصاراو سره مشابهت وکي. یو سړی د مؤمن په مقابل کې اسلحه اوچته کې محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي دا د شکرنی او اعمال دي چې دي انسان د ټول ایمان او اعمال بربادي.